دغه د غره په ډډ کې آباد سپین رنګه کورونه د کرکټ د لوبو په ډګر کې د ننني زمان د یو اتل افغان لوبغاړي راشد خان په مرسته او هڅو رغېدلي دي. خو د چا دپاره؟ د هغه چا لپاره چې 4 میاشتې وړاندې د شپې په 1 بجه په یو لوی طبیعي ناورین کې واوښتل او له دې سپیرو جنګړیو د ژوند کولو هیلې کمې شوې. هغه مهال راشد خان په نړیوالو غږ وکړ چې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي، چې د لومړنیو مرستو ترڅنګ یې د اساسي مرستو غوښتنه هم کړې وه. دا چې په افغانستان کې د زلزلې له کبله ډیری خلک زیانمن شوي، موږ له دوی سره د مرستې لپاره خیریه بنسټ جوړ کړی. له تاسو مو هیله ده چې په دې مهم وخت کې له موږ سره مرسته وکړئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د مرستې د کمیټې مسؤلین وایي چې د راشد خان پر راټوله شوې مرسته یې 25 بابه کورونه په اساسي ډول رغولي دي، چې شاوخوا 200,000 امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی دی. د راشد خان له لوري ورته جوړیږي دا به ان شاء الله دا ټول مکمل شوی دی. دا تاسو وینئ دا کړکۍ او دا ورونه پاتې دي، دا د شپې به ان شاء الله لا 12 شپې کې موږ دا خبره ته وسپارو. بلخوا د برمل ولسوالۍ ناورین ځپلي اوسیدونکي پر غېدلو استوګنځیو خوشحاله دي. دوی راشد خان ته د ژوند د هرې لوبې د بریا هیلهمندي ښیي او نوموړي ته خپله مینه او خوښۍ داسې څرګندوي. او په هغه خو داره خوشحاله وي لکه دا چې کل وګټي موږ په خوشحاله شي، دا په خوشحاله شي، موږ زره په خوشحاله یو. درته ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. راشد ارمان نه موږ ډېره مننه کوي. دا موږ خو دا غوښتنې دي وینې چې مکتب غوښتنې دي او د اوبو غوښتنې دي، نه د غاستې روډو غوښتنې دي او دغه کمال په شایسته دلته. وخت په وخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو خپلو خلکو ته د نورو خوښیو د ورکړې ترڅنګ د هیواد بېوزله او ناچارو ته د مرستې لاس هم ورکړی دی.